په دې وروستیو کې د ننګرهار میملې بند تاریخي سیمه د سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلې. هر ورځ ورته د هیواد له بېلابېلو سیمو ګرځندویان راځي. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر شاهین دغلته د شاوخوا 4 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې او د سیلانیانو لپاره یې د میملې باغ د مزای په نوم هوټل او د اوسېدو ځای جوړ کړی. وایي موخه یې ګرځندویانو ته اسانتیا برابرول او د غراض خپل هیواد کې کار کول دي. هغه هدف د دې سرمایه گذاري نه دا او اکثره وخت موږ ملګری راتلو میمله باغ دا چې دا تاریخي باغ دی او د ښه سیاحت لپاره بهترین ځای دی. نو په لومړي سر کې موږ ملګری راتلو هغه دلته د خوراک او یا د ناستې د مناسب ځای نه موجود. نو دا مو وانګیرله چې د لپاره دغه ځکه د سیلانیانو لپاره بهترین د خوراک او د ناستې یو مناسب ځای جوړ کو. نو په د خپل ملک کې دا سرمایه گذاري وکړه. د دې سرمایه گذاري په وجه او د هوټل له برکت موږ سره الحمدلله تقریبا په حدود 20 نفرو سټاف کار کوي، استادان او ویټران کار کوي چې دوی کورنۍ ته د دې ځای نه حلاله نفقه ځي. او دوهمه موضوع دا چې په ملک کې اکثره موږ دا یو عادت اخیستی چې مطلب دلته د کار زمینه نه ده برابره یا کار نشته. نو دا اوس د یو کار باید د هر سرمایه گذار د خپل سرمایه گذاري په د خپل ملک کې وکړي ترڅو نورو کسانو ته ورته حلاله نفقه برابر شي او د حلال نفقې او سبب برابر شي. یو تن سیلانی قاری عبدالمجید اسماعیل چې میملې سیمې ته په سیاحت راغلی وایي د میملې باغ تاریخي جوړښت، مناسب چاپیریال او ګرځندویانو ته اسانتیاوې برابرول د دې لامل شوي چې دوی دلته په سیاحت راشي. دغه سیمه یو تاریخي سیمه ده. زمونږ د ټولو ننګرهاریانو نه دغه هیله ده چې د منظرې او چکر لپاره دا یو مناسب ځای ده، ځکه چې هم د امنیت له لحاظه ډېر یو بهترینه ساحه ده، بل اطرافي سیمه ده، منظره لري، د سړک مشکل حل ده، سړک کې کوم مشکلات نه لري، سړک لاره برابره ده. همداسې دلته لکه دغه خلکو چې دغه میمله باغ دیره رستورانت د دې مالک چې کومه سرمایه گذاري دلته کړې ده له ټولو هیوادوالو هغه په داخل کې دي یا په خارج کې دي له هغو مو غوښتنه ده چې د دغه نوي سړک په میمله کې بهترینې ساحې شته دي، په دې کې سرمایه گذاري وکړي. د سیمې اوسیدونکی ګل اغا وایي میملې ته د سیلانیانو پر راډېرېدو سره دغه ځای آباد شوی او ورځ تر بلې پانګونه ډېرېږي. نو انشاءالله تعالی چې امنیت بیخي برقرار دی او هېڅ د دې تشویش دی هېڅوک هم نه کوي چې څومره سیلانیان راځي. نو وروره د دې میملې خلک او د دغه منطقې خلک به ټول ورته خوشحاله دي او ورته لیواله دي. ډېر راځي سیلانیان. موږ چې کله وینو د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ نو بېدرکه خلک راځي. دغه د میملې په دې باغ کې د موټرو ځای نه وي. د میملې یو بل اوسیدونکی نورستان له اسلامي امارت څخه غواړي چې د کابل جلال آباد دویم لین سړک او میملې باغ یو شمېر برخې ژر ورغوي ترڅو د سیلانیانو ورتګ لا ډېر شي. پیلن دپاره چې تاسې هم وینئ خپله شاید د صحنې دغسې خلکو چې د پیلن دپاره په دې میمله کې د سړک د پوخوالي په رتګ سره او د امنیت د رتګ سره خلکو ډېرې سرمایه ګذاریانې کړي دي چې پیلن تاسې شاید د صحنې وینئ چې دلته سرمایه گذاري شوې ده د سیلانیانو دپاره. نه پکې د ډوډۍ مشکل شته، نه پکې د بل څه مشکل شته. هر څه مشکلات د یو سیلاني چې یو ځای ته ځي که هغه هر څومره ټیم وي د هغو ټول مشکلات ته په نظر کتلو سره خلکو سرمایه گذاریانې کړي دي او سرمایه گذاري شوي دي. خلک راځي هر وخت دپاره خپل تفریح خپل وخت په ښه خوشحالۍ او په فضا کې تېروي، د امنیت په فضا کې. په ټوله کې دغه ډول پانګونه د سیمې اقتصادي ودې او د ځوانانو بوختیاو لپاره ارزښتمن رول لري.